له فلم شروعات کې موږ د امریکایي ګاډو یو قافله ګورو. هغوی یو ټرک په های سکیورټي کې چرته روان کړی وي. بل خواته موږ یو شخصي ګاډی ګورو کوم ځای کې چې ښځو خاوندي او په څه طریقه کې په دغه ټرک کې دننه ورننوځي او کله چې دغه موټر په دغه ټرک کې ورننوځي هلته کې یو غټه چاودنه وشي او په کوم ټرک کې چې هغه کنټینر پروت وي هغه په څه طریقه باندې لاندې په سړک را لاړه شي او د هغه کنټینر دروازه کولاوه شي. کوم شی چې د هغه کنټینر نه بهر وځي ټول خلک دې ته حیران شي هغه بل څه نه بلکې یو ژوندی زومبي وي، یعنې یو بلا. دغه زومبي ډېر زیاته طاقتور وي او په دې باندې د ډزو اثر هم نه کوي او دا چې څنګه روزي هلته کې په ټولو فوجیانو باندې حمله وکړي. دغه زومبي دا فوجیان مړه کوي نه بلکې په ځان په شانتي دې زومبیان سازوي او دغه ټول خلک یو ځای شي او دې د ښار طرف ته راشي. او دغه زومبیانو خاصیت دا وي چې داسې لیونیان نه بلکې دا ډېر زیات هوښیاران وي. دغه ټولې زومبیانې به راځي او د ښار خلک به خوري او ځان په شانتي به کوي. همدغه شانتي دا زومبیانې اوس راغلي دي او دغه ټول خلک یې خوړلي دي. بل خواته موږ له فوجي او سکواډ ګورو چې دغه زومبیانو سره ډېر په بهادرۍ سره جګړې کوي او غواړي چې دغه ټولې زومبیانې دې مړه کړي او دغه خلک ترې بچ کړي. دغه یونټ خپلو ملګرو سره دغه زومبیانو سره په جنګ باندې وي. دغه زومبیانې دومره زیاتې تکړه او طاقتورې وي چې دې نه څوک هم نشي بچ کېدی. دغه ټول ښار نه اوس زومبیانې سازش شوي دي او د دې ښار حکومت کوشش کوي چې دغه ټول خلک ختم کړي، خو د دې ټول کوششونه اوس ناکامه شوي وي او بیا حکومت غواړي چې په دغه ښار کې لاکډاون ولګوي چې دغه نه نور خلک خو لګونې کې بچ شي او د دغه ټول ښار سیسټم اوس بدل شوی وي. یو ځل بیا موږ هغه سړی ګورو کوم چې په پخوا په آرمي کې و او هغه اوس خپل یو رسټورانټ کې کار کوي. دغه وایرس په وجه دلته کې کارونه هم ختم شوي وي. بیا یو ورځ د په رسټورانټ کې یو سړی راځي چې د هغې نوم هنټر بلی وي. هغه سکوټ ته وایي چې تا ته خو پته ده چې حکومت په دغه ښار کې لاکډاون لګولی دی او کوم ښار چې حکومت کنټرول کولی نشي دا به هلته کې غټې غټې چودنې وکړي. ځکه دلته کې راغلی وي او سکوټ ته وایي چې ته خو ما پېژنې چې زه خو د یو کسینو مالک یم او ته چې زما په هغه کسینو کې 200 میلیون ډالرې پرتې دي کوم چې د هغه زومبیانو په ښار کې دي. حکومت اعلان کړی دی چې په دغه ښار کې څومره خلک نښتي دي له هغوی به مدد کیږي او بیا په هغه ښار کې زما کسینو هم ده چېرته کې چې زما 200 میلیون ډالرې هم ګیرې دي. او بیا د سکور سره یو ډیل کوي ورته وایي که ته هغه کسینو ته لاړې او زما هغه پیسې دې روکاږلې نو زه به تاله په هغې کې 50 میلیون ډالر درکم. په شروع کې خو سکوټ د دې په خبرو باندې یقین نه کوي او سکوټ هم اوس ډېر زیات غریب شوی وي او بیا دا فکر کوي چې 50 میلیون ډالر هم ډېر شی دي. خو بیا سکوټ هم بړه کې دا خبره کوي چې ماله پکار چې دغه کار وکړم خو هغه ورته وایي چې صرف تاسو 6-10 ګنټې دي چې دغه پیسې ته ماته واپس راوړې او بیا دا سکوټ ته وایي چې دا ستا کار دی چې په څه طریقه باندې دغه پیسې ماته واپس رارسې او څومره خلک ځان سره بوځي. او بیا دا سکوټ ته د کسینو نقشه ورکړي او هلته ترې لاړ شي. د سکوټ یو وړه لور هم وي چې هغه یو NGO کمپنۍ سره کار کوي. د ښار نه بار یو ریفیوجي کیمپ وي کوم ځای کې چې هغه خلک اوسېږي چې له چا څخه خپل نه وي. په دغه کیمپ کې یو جنۍ اوسېږي چې له چا 2 لورینې هم وي او د هغې نوم ګیتا وي. بیا سکوټ لور کیټ ځي او کیټ دا نه تپوس کوي چې تا خو په زندګۍ کې مشکلات نشته خو ګیتا دې ته وایي چې ما له لګونې کې پیسې پکار دي او هغې دپاره به زه له لاس ویګس دننه ښار ته ځمه. سکوټ لورې ته وایي چې نه ته له ښار دننه نشي تللی تا له خو پته چې دننه خو ښار کې لاکډاون دی او بیا هغه حالات هم ډېر زیات خراب دي او هلته کې زومبیان هم دي. خو ګیتا ته وایي که هغه پیسې ماله میلاو شي نو ما ته څه ضرورت نشته چې په دغه ریفیوجي کیمپ کې به زه ژوند کوم او دوی چې بیا به زه دلته نه لاړه شم. د سکوټ لور دې ته وایي چې نه دغه کار مه کوه او لږ غونډه کې صبر وکړه. سکوټ بیا هغه سړي ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې زه ستا کار کولو لپاره تیار یم او دوی چې پهله به زه خپل یو ټیم سازوم او دا په خپل ټیم کې 15 خلک تیاروي کوم کې چې دا 3 هلکان او 2 جنکۍ پکې اچوي. سکوټ خپل ملګرو ته وایي چې زه به تاسو ته دغه کار پیسې هم درکوم خو تاسو به خپل حفاظت هم کوئ. بیا ټول خلک راغونډېږي او هغه ګینګسټر سره ملاقات کوي. دغه کسینو مالک دې ته وایي چې دغه ځای ته راتلو لپاره به تاسو ته پهله له ویګس ښار ته راننوځئ خو په دغه ښار کې به تاسو ته ډېر زیاته زومبیانې میلاویږي او ستاسو پهله کار به دا وي چې دغه ټول زومبیانې مړې کوي او هغې نه پس به تاسو ټول خلک له کسینو په ګیټ باندې او هلته به یو جنۍ د هلیکاپټر پایلټ وي او له کسینو په شت به انتظار درته کوي او تاسو ټول به له کسینو هغه تجاري کولاو کوي او دغه ټولې پیسې به واخلئ او له کسینو په شت باندې به لاړ شئ او هغه پیسې به هلیکاپټر کې واچوي او هلته نه به ووځئ. بیا دغه ګینګسټر خپل کس هم دې سره لیږي چې په دې باندې نظر کیږدي. سکوټ بیا ځي او خپل لور سره هم ملاقات کوي او ته وایي چې ما ته ستا ضرورت هم شته په دغه میشن کې خو د دې لور به دې نه ډېر زیاته خفه وه ولې چې سکوټ خپله ښځه هم د زومبي په وایرس باندې مړه وه
او هغه په خپل د مړ کړي و په کوم چې د لور دینه ډیر زیات نفرت کولو خو بیا هم د لور دی ته چې تاسو دغه میشن لپاره زم خو دا وته چې بل خار د نن ناراضي خو کېته دا هم پته لګیږي چې هغه جنې گیتا دا خار د نن تلیدا او هغه دا خار باره کې هیڅ هم معلومات نه لري او د دې ژوندۍ اوس په خطر کې ده بیا کېټ خپل پلار ته و چې ما د خار د نن پرېدا اولته کې یو خزه تلیدا او زم او هغه واپس راولم سکور خو په دا منګي خو په اخر کې دا یو منی او ته چې ټیک ته د نه لاړ شه خو د خپل خیال ساته او بیا دغه سکواډ خپل سامانونه پوره کوي او په کنډینر کې ننوځي او دغه خار د نه راځي په دغه خار کې دغه زومبین ټول خار تبا کړي وو اولته کې یو شی هم ټیک نه وو په دغه رفیوجی کیمپ کې چې گیتا کمی جنیر لګري وا هغه هم په دغه کیمپ کې اوسېدا او بیا دا هم په دغه میشن کې دوی سره راغلي وي څنګه چې دغه ټیم په دغه خار کې د ننوځي الته کې زومبي شیر راځي خو بیا هغه جنې چې په دغه رفیوجی کیمپ کې اوسېدا هغه الته کې فوجي په خپل معنی ولي او دوی چې دغه خار ته راتلو لپاره به موږ ته یو کس پکاروي چې دغه بلاګانو ته ورکو او دی بلاګانې موږ ونه خوري ارس کوټیم ته دا خبره کوي چې په دغه زومبینو کې دوه قسمه دي یو سلیونی دي او یو ډېر زیات خیاران چا سره موږ مقابله بالکل هم نشو کولی او خبر دا وي چې موږ دغه زومبینو نه ځان پټ کو او سره دغه جنس سکواډ ته هم وایي چې موږ به هغه جنې را پیدا کوو کومه چې ما را لګرې وه سکواډ دې ته وایي چې موږ سره دومره ټایم نشته او موږ سره یوه ورځ ده په کم کې چې دننه به موږ هغه پیسې را پیدا کوو او پس به ښار نه بهر وځو او ته وایي چې موږ سامان نشو کولی خو سکواډ لوټشګره دا خبره وړي ډېر زیاته پریشانه شي خیر به دغه خلک حرکت کوي او له ښار دننه راځي دا هلته کې څه زومبینې ګوري چې اوته وي دلته کې دوه قسمه زومبینې وي څه زومبینې د ورځې خوب کوي او د شپې ټیم کې بهر ګرځېږي او د شپې کې به خپل شکارو پسې ګرځېدو بیا ټول ټیم هلته ننوتو والوي خو د یو جنۍ نه شور وشي او دغه ټول زومبینې هلته کې راباسي دغه جنۍ ډېر کوشش کوي چې دغه زومبینو سره جنګ وکړي خو هغې ډېرې زیاتې وي او د دې بچ کېدو امکان ډېر زیات کم وي او بیا د خپل ټیم ته وایي چې دلته تاسو وتښتېږئ خو ورته وایي چې تلو نه پیله تاسو ما مړه کوئ او ژوندی مې پرېنږدي او بیا د دې یو ملګری په دې باندې ډز وکړي او هلته کې یو غټه چاودنه وشي په کم کې چې ټول زومبینې هلته کې مړې شي او هغې نه پس دا ټول خلک مخکې حرکت وکړي او دې اوس کسینو ته رارسېږي سکوټ او لاغې لور هلته کې پټرول اچوي او په دغه کسینو کې بجلي راولي پایلټ او یو جنۍ بر هغه هلیکاپټر ته راځي او هغه له ټیکولو کوشش کوي د کسینو بار سکوټ یو ملګری او هغه وړو ویښتو والا ښځه بار ولاړ وي بیا دې له کسینو دننه راشي او دې کې یو کس هغه کسینو دروازه کلاوي او ته چې دلته کې ډېرې زیاتې پیسې اخورې دي او دلته کې یو سیکیورټي هم نشته دا کېدی نه شي او ته چې دلته کې ضرور څه ټریپ کېدی شي او موږ ته پکار دي نه ځان بچ کړو او ته چې دلته کې به موږ یو زومبي راولو دلته کې بې پردو که دلته کې چې شی وي هغه زومبیانې به مړه کېږي بل خواته دوه کسان بار ولاړ وي او د هغې خواته څه زومبیان راځي او دننه څه کس راځي او د بهر نه څه زومبیان راوړي او په دغه ځای کې پرېږدي کله په دې باندې فایرنګ کېږي او کله په دې باندې تیرونه لړه کېږي بهر ته هغه سړی او هغه جنۍ ته پته لګېږي چې کومه جنۍ رفیجي کیمپ ته دغه ښار ته راغلې ده هغه د زومبیانو مشر دې ځان سره بندي کړې ده د دې مطلب چې هغه کنټینر نه کومه بلا بهر ته راوتې وه دا ټولو زومبیانو اوس مشره ده بیا دا سړی جنده و چې دغه جنۍ ته ووله چې د دغه زومبیانو مشر دلته کې راشي دراصل دغه جنۍ د زومبیانو د مشر بلا ښځه وي او دا چې یو ډز اواز واوري نو دغه بلا دلته کې راشي او دغه سړی دې نه سر کټ کړي او دغه سر ځان سره کېږدي دغه وړو ویښتو والا ښځه دې ته و چې دغه کار تا ډېر زیات غلط وکړو او دغه بلاګانو مشر به اوس موږ پرېنږدي تا د دغې بلا ښځه مړه کړه او دغه ښځه به اوس یو ماشوم پیدا کول والا وه بیا دوی په ټي وي کې یو خبر ګوري چې لاس ویګس ښار به د یو ګنټې پس په یو غټ مزل باندې ولي او دغه ټول ښار به تباه او برباد کړي دا خبر دې لپاره ډېر بد و او اوس به لږ ساعت پس دغه ښار ختم شي او تر اوسه دوی خو هغه پیسې هم نه دي راغستې دوی ډېر زیات پریشانه شي او هغه پایلټه ښځه هم دې ته وایي چې دغه هلیکاپټر ناکاره دی او دا نه الوزېږي او دغه هلیکاپټر جوړولو باندې به دې ته ډېر زیات وخت لګېږي سکوټ بیا خپلو ملګرو ته وایي چې ملګرو موږ سره ډېر زیات کم ټایم پاتې دی او زر کوئ چې کار ختم کړو او هغې نه پس دغه ټول خلک هغه کوټې ته راځي او دغه ټولې پیسې خپل بیګونو کې اچوي بل خواته هغه زومبیانو مشر هم په آس باندې ناست وي او خپلې ښځې پسې راشي دی ډېر زیاته غوسه ورځي چې دا وګوري چې دې خلکو زما ښځه مړه کړه په کومه چې ډېر زیات غوسه شي او دا ټولې زومبیانې راغونډې کړي او په دې باندې حملې لپاره تیار کړي
بل خواته کېرته دا معلومیږي چې زما هغه ملګري ډېره زیاته ښه ښځه وه او ما هغې سره واده کړی و چې زه به هغه بچ کوم او هغه د هغه بلاګانو په قبضه کې ده او دا پټه ځي او هغه جینۍ پسې ګرځېږي. سکوټ ته چې کله پته ولګي چې هغې لور دلته کې نشته د هغه بیا خپلې لور پسې ګرځېږي خو دغه دوران کې هغه زومبیانې راځي او په دې باندې حمله کوي. دغه دوران کې یوه جینۍ دې نه مړه کېږي کومه چې سکوټ سره ډېره مینه کوي او څنګه چې دغه ټولو زومبیانې دې سره په تاخانې کې به جنګ وي هغه د کسینو مالک چې کوم کس رالېږلی وي هغه دلته نه وتښتېږي او دغه بیسمنټ ورپسې بند کړي. دغه ټول خلک ډېر زیات پریشانه شي چې آخر دغه سړي ولي کو هغه ورته وایي چې پریشانه کېږه مې دا زموږ پیلنی یو پلین و او ورته وایي چې تاسو له بدماش نه هم د ښو تمه کوئ او ورته وایي چې زما مالک ته خو دغه پیسې نه وي پکار بلکې د دغه بلا له ښځې ثروته پکار و او ورته وایي چې اوس به زما مشر دغه ټولو زومبیانې کنټرول کړي او اوس موږ ته ستاسو ضرورت نشته او دلته نه دا سړی لاړ شي هغه دا فکر کوي چې دغه بلا سر په دغه بیګ کې دننه پروت دی خو کله چې دا سړی هغه بیګ کړو کې هغې کې دننه سر نه وي بلکې یو مشین پکې پروت وي. په کومه چې دغه سړی ډېر زیات غوسه شي او هلته کې موجوده هغه شیر په دې راشي او حمله پرې وکړي او دا سړی هلته کې ختم کړي. بیا هغه جینۍ یو زیری پیدا کړي په کومه چې هغه ټول خلک بهر ته روځي او خپل ملګري هم روکاږي خو څنګه چې دې بهر ته روځي دې هلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې ګوري او دغه ټولې زومبیانې دې باندې اټیک وکړي او د دې را مخامخ شي او دغه زومبیانې په هغه شوټر باندې هم حمله وکړي او بیا دا خپل ملګرو ته وایي چې ملګرو زه دې نه نشم بچ کېدی تاسو ما هم ختم کړئ او دغه شوټر هم خپل ملګرو په شانتي هلته کې ځان والوځوي او یو چودنه وکړي. په کومه چې ټول خلک ډېر زیات خفه شي بل خوا ته موږ هغه جینۍ کیټ ګورو چې خپلې ملګري پسې اوس هم ګرځېږي. بیا د هلته کې یو زومبي ګورو چې دا بل څوک نه بلکې د دې یو ملګری و خو هغه اوس پخپله هم یو خطرناک زومبي جوړ شوی و. بیا سکوټ ټول ملګري بره چت ته بوځي خو هلته کې هغه د بلاګانو مشر هم دې پسې راځي خو دغه جینۍ دې بلا ته وایي چې موږ پسې رانشي او دا بیا له هغه د بلا ښځې سر راخلي او په هغې تومانچه ږدي ورته وایي که دا اوس مړه کوم په ګمان چې دغه بلاګانو مشر د ده نه شاته ځي. بیا دغه جینۍ سکوټ ګورو چې په هلیکاپټر کې ناست وي او هغه بره روان وي د دغه خبرې فایده هغه بلا اوچته کړي او په دغه جینۍ باندې حمله وکړي خو دغه جینۍ هم د مړګېدلو نه پیله د دغه بلا ښځې سر لاندې لاړه کړي په کومه چې دغه بلا سر مات شي او بیا دغه پایلټې ښځې ته ووایي چې ما خو ځان سره پیسې رانړئ او دغه له کسینو د مرګ کیسه هم ورته وکړي او ورته وایي چې زما لور ما نه ورکه شوې ده او زه به ځم او خپله لور به را پیدا کوم. بیا موږ کیټ ګورو چې هغه ګیتا سره میلاوه شي خو شاته نه بیا هغه زومبي حمله وکړي خو کیټ ډېره زیاته بادر جینۍ وي او دې سره مقابله وکړي هغه دغه کس مړ کړي خو دغه دوران کې د دغه بلاګانو مشر هم راشي او خپلې زومبیانې دغه دواړو جینکیانو پسې کوي. بیا موږ سکوټ هم ګورو چې هغه دلته کې راشي او هغه د دواړو جینکۍ دلته کې ځان سره بهر بوځي. د درې واړه کسان بره په چت باندې راځي چې په هلیکاپټر کې کښېني او دلته نه وتښتېږي خو بیا دلته کې هغه د بلاګانو مشر راشي او هغه راټوپ کړي او په دغه هلیکاپټر کې دننه راشي او ځان ونښلوي. بیا سکوټ او دغه بلا منځ کې به جنګ شي خو دغه بلا سکوټ باندې چک ولګوي خو سکوټ دغه بلا سره ډېر زیات جنګ وکړي او تومانچه روکاږي او په دغه بلا باندې ډز وکړي او د همیشه لپاره مړ کړي خو بیا دغه ښار باندې یو غټ مزل را روان وي او په دې کې صرف 15 منټه وي خو دوی به دغه ښار نه زرتره بهر ته روځي خو بیا موږ ګورو چې هغه پایلټه ښځه هم په یو ډز باندې لګېدلې وي او هغه ډېر په مشکله باندې دغه هلیکاپټر الوځي او د دغه ځینې ځان په چلاکۍ سره روکاږي او څنګه چې دغه خلک دلته نه روځي هلته کې یوه غټه چاودنه وشي په کومه چې د دې هلیکاپټر هم بې کابو شي او هغه لړ کېدو والا وي او د ښار نه بهر ته روځي او په ځمکه باندې رالاړه شي په کوم باندې چې هغه پایلټه هم مړه شي او ګیتا هم پکې مړه شي او سکوټ پکې ډېر زیات زخمي وي په دغه ټولو کې صرف دغه جینۍ بچ پاتې شي. لا بیا خپل پلار ته راځي او هغې نه معافي غواړي چې پلار ما معاف کړه ما اوسه پورې ستا یوه خبره هم نه منلې او همیشه مې تا سره نفرت کړی و ولې چې ما دا فکر کول چې دا زما مور مړه کړې وه خو ته په خپل ذمه بالکل ټیک وي او خدای لپاره ما اوس معاف کړه. سکوټ ورته وایي چې تا نه کله هم خفه نه وم خو ته اوس نن نه پس خپل ځان خیال ساته او ته چې هغه د کسینو نه ما لږې غونې کې پیسې راپټې کړي دي او ما غوښتو چې دغه پیسې زه تاله درکړم او ته چې دغه پیسې زما په کار هم نه دي او دغه پیسې بیا د خپلې لور ته ورکوي دغه وایرس اوس په دې باندې هم اثر شروع کېږي او بیا د خپلې لور ته وایي چې اوس ما ته شوټ کا او د دې لور په ژړا کېږي او دا په خپل پلار باندې ډز کوي او هغه هلته کې مړ کوي او دغه شان دې ته هم پته لګېږي چې آخر ولې زما پلار زما مور مړه کړې وه او هغې ځکه خپله ښځه مړه کړې وه چې هغې به په بچپن کې خپله لور هم مړه کړې وې او هغه به هم زومبي وې او هغه دلته کې کښېني او ډېر زیاته ژاړي او بیا هلته کې یو ریسکیو ټیم راځي چې دغه جینۍ ځان سره هلته نه بوځي او دلته کې موږ ویګس ښار ګورو چې هغه اوس مکمل تباه شوی وي
او موږ ته دا هم پته لګېږي چې په دغه غټې چاودنه کې یو کس هم ژوندی پاتې شوی وي او هغې ته چې څومره هم پیسې وي هغه د ښار نه بهر راځي او هلته کې یو پرایویټ طیاره اخلي چې هغه یو بل ملک ته لاړ شي او په دغه پیسو باندې ښه زندګي تېره کړي خو په دغه طیاره کې د دې حالات هم ورو ورو خرابېږي او دا بیا تشناب ته راځي او دا په شیشه کې خپل ځان ګوري او دا بیا خپل لاس ګوري چې په هغې باندې یو زومبي په دې باندې چک لګولی وي او بیا دې ته یاد راځي چې هغه د زومبیانو مشر دا په لاس خوړلی و او دې مطلب دا وي چې دغه زومبي وایرس په هغه ښار کې ختم شوی نه و او دې اوس ځان یو بل ښار ته روړو او دغه سسپنس سره دغه فلم دلته کې ختم شي